لا تر اوسه چا په زور وهلی نه دي لا تر اوسه چا په زور وهلی نه دي په پسته خوله تېروتلي پوښته نه دي. سلامونه ملګرو، درویش افریدی صاحب سره ناست دی. اول به دې نه د مکمل د غزل اورو، بیا به هغې نه بعد خبرې اترې کوو. مننه. یای چې شعر دی چې په قامونو کې وتلي پښتانه دي، په قامونو کې وتلي پښتانه دي، او پر اختیار چې ما منلي پښتانه دي. پاک الله دې دوزختونه ورله ورکړي او بې ګناه چې چا وژلي پښتانه دي. پاک الله دې دوزختونه ورله ورکړي. مننه. پاک الله دې دوزختونه ورله ورکړي او بې ګناه چې چا وژلي پښتانه دي. او چې په بد نظر یې ګوري مخ یې تور شه، چې په بد نظر یې ګوري مخ یې تور شه، او د جنت لایق ښاغلي پښتانه دي. و ننګ نموز خو یې د پلار نیکه تاریخ دی، ننګ نموز خو یې د پلار نیکه تاریخ دی، او په غیرت کې هم سپېڅلي پښتانه دي. و لا تر اوسه چا په زور وهلي نه دي، لا تر اوسه چا په زور وهلي نه دي. مننه. لا تر اوسه چا په زور وهلي نه دي، او په پسته خوله تېروتلي پښتانه دي. مننه. لا تر اوسه چا په زور وهلي نه دي، او په پسته خوله تېروتلي پښتانه دي. و نه په سر او نه په مال دي رستو شوي، نه په سر دي نه په مال دي رستو شوي، او دروغ نه دي ما لیدلي پښتانه دي. او کلاک د غره په شان ولاړ وي نه یریږي، کلاک د غره په شان ولاړ وي نه یریږي، و ځکه ما درویش ستایلي پښتانه دي. ډېر ښه دی، ډېر خوندور غزل دی ملګرو. دې غزل کې یو شعر دی چې لا تر اوسه چا په زور وهلي نه دي، لا تر اوسه چا په زور وهلي نه دي، په پسته خوله تېروتلي پښتانه دي. دا شعر ما په سوشل میډیا باندې هم ډېرو کسانو نه لیدلی دی چې ډېرو کسانو خپلو پیجونو خپلې آیډیانو نه خپل اکاونټ نه شیر کړی دی، او چا پکې خپل کمونو پکې منشن کړي دي، چا پکې څه لیکلي دي. او د دې اصل چې کم خالق دی ښاغلی درویش صاحب، نو هغه د غزل مکمل غزل دا درویش دی چې تاسو پخپله هم ته واورېده. درویش صاحب چې دا کم خلک د شعر غزل لکه پټوي غلا کوي پکې، نو د دې په اړه باندې ملګرو ته څه پیغام ورکوي؟ نو یقینا چې څنګه ته وویلو په سوشل میډیا په هغه باندې وینچلېدلی، خو دا موبایل په ذریعه باندې مو په اس ام اس کې واپس مولا په خپله اس ام اس راغلي، او په هغه کې مې خپل شعرونه په داسې انداز کې لیدلي چې زه پرې ډېر خفه شوی یم. موت ګډ کړي چا پکې خپل تخلصونه مو تخلص په ځای منډلي و، چا څه شی خو موت ګډ کړي. نو دا کور د کول دا نامناسب کور ده، او بیا د داسې سړي د پوره چې هغه شاعر ځون لا ویایي، نو دا خو ډېره زیاتایره و، داسې غلې کول نه په کور. مو مخابره ټولو له بخښنه، خو خیر دا کور کول نه په کور. ډېره مننه ملګرو، درویش صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. نو زه به هم یو وړوکی باندې پیغام ورکړم چې دا کم خلک پردی غزل پردی شعر پټوي، نو دوی ته به زه دا خبره وکړم چې دوی د پردي شعر باندې پردي غزل باندې دومره ناز کوي چې ما دا غزل لیکلی دی او هغه حالانکې د بل کس وي. نو زه دې ته وایم چې ته دومره نرشه ته دا غزل خپله ولیکه. غزل شعر دا په اسانه نشي لیکل، دا زړه وینې غواړي او درد غواړي. نو په دې خبره باندې ټولو نه بخښنه غواړم، خو د ځینې څوک چې دا غزل شعر پټوي نو دا ښه نه کوي او دا ډېره بد کوي چې یو شاعر سړی د زړه درد د زړه په وینو باندې غزل ولیکي او هغه پټ کړي. نو ملګرو موږ دغو خلکو ته خواست کوو چې دا کار دې پرېږدي او خپل شعر و شاعري دې خپله وکړي، د پردي شعرونه او غزلې دې مه پټوي.